السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ننني لوست کې به تاسې په زوم ټولز او هند ټولز باندې پوه شئ. همدارنګه به تاسې د فوټوشاپ ډاکومنټ او یا په فوټوشاپ کې خلاص شوی تصویر ته حرکت ورکول او هغې ته ورنږدې کېدل او یا له هغې څخه لرې کېدل هم زده کړئ. د دې لپاره موږ د زوم ټولز او د هند ټولز آلې او د کیبورډ شرکټ هم استعمالوو. نو تاسو وګورئ، دلته مونږ یو دوه تصویران خلاص کړي دي. تاسو فوټوشاپ کې تصویر له دې ځای څخه اوپن کړئ او یو تصویر امپورټ کړئ او دلته یې خلاص کړئ، لکه څنګه چې مونږ دلته دا تصویران راوړي دي. نو راځو، دلته تاسو وینئ دا د زوم ټولز دی او دا هند ټولز دی. لومړی به مونږ زوم ټولز ته راشو. د دې شرکټ دی که چېرته تاسو دغه موو ټولز سلیکټ وي، تاسو کیبورډ کې زیډ بټن یا زی کې ووهئ، نو تاسو سره به دغه زوم ټول سلیکټ شي او دلته تاسو سره دوه آپشن دي، یو دی زوم ان او بل دی زوم آوټ. نو د دې لپاره چې تاسو دلته کلیک وکړئ، دا به تاسو سره زوم شي او دلته چې راشئ دا به تاسو سره زوم آوټ شي. کله چې تاسو زوم ټول زوم ان ټول سلیکټ وي، غواړئ دا زوم ان کې، غواړئ بیرته د دې لپاره شرکټ کی هم یوز کولی شئ. الټ کیبورډ کې ونیسئ، نو دا بیا ماینس یعنی شاته راځي. دا وګوره زوم آوټ شو. او کله چې تاسو الټ پرېږدئ نو دا به زوم ان شي. یو دا طریقه ده. بل دی موږ سره 100% تاسو زوم غواړئ، فیټ سکرین غواړئ او فول سکرین غواړئ. دلته تاسو ویو ته راشئ، ګورئ دلته زوم کنټرول پلس او کنټرول ماینس زوم آوټ دپاره استعمالیږي. فیټ ټو سکرین کنټرول پلس 0 او 100% زوم دپاره کنټرول 1. تاسو دې ځای نه دا کتلی شئ. ګوره که چېرته مونږ کنټرول 1 ووایو نو دا به فول زوم شي او کنټرول 0 چې ووایو دا به فول زوم آوټ شي. همداشان تاسو چې کنټرول ونیسئ پلس سره زوم کولی شئ او کنټرول پلس ماینس یعنی منفي چې کوم بټن ده دې څه تاسو دا زوم آوټ کوی شئ او دې څه زوم ان کوی شئ. کنټرول به ورسره نیسئ. همدارنګه تاسو د موس په ترو باندې چې الټ ونیسئ کیبورډ کې او د موس په موس کې تاسو دغه ویل چې کوم دی، دغه ګرده بټن چې د دې لارې تاسو دا سکرول کوی شئ، دا به تاسو سره زوم ان کېږي، زوم آوټ کېږي به. همدارنګه چې تاسو کله دا پرېږدئ د الټ، نو همداسې سکرول وهئ نو دا به بره سکرول کېږي لاندې باندې. او که چېرته دلته ایډیټ ته راشئ، ایډیټ کې پرفرنس ته راشئ، دې کې ټولز ته راشئ. په ټولز کې تاسو دلته وینئ زوم ویت سکرول ویل. دا چې کله تاسو کلیک کئ، چک مارک کئ او دا اوکې کئ، نو دا به تاسو سره اتومیټیکل زوم آوټ زوم ان کېږي. وجه دا ده چې مونږ دې سره اوس الټ نه ده نیولی، ولې هغه ځینه زمونږ دغه سیټینګ چینج کړو. که چېرته تاسو غواړئ چې بیرته ما خپل عادت داسې جوړ شوی دی چې دا ان چک مارک وي، نو الټ ورسره نیولی کېږي. دلته وګوره تاسو اوس دې نه الټ نیولی شئ. بل دی دغه سکرابي زوم چې دی، تاسو دا چې دا سلیکټ کړئ دا ایریا، نو همغه ایریا به تاسو ته زوم کېږي. بیرته راشئ فیټ ټو سکرین یې کوئ او پس تاسو دا استعمالولی شئ. او که چېرته تاسو دا آن وي نو بیا الټ ونیسئ او پس یا مثلا موس د لیفت موس نه دی، لیفت موس چپ والا موس، نو دا چې تاسو دا سټینګ ونیسئ او موس ښکته مخکې او شاته وړئ، نو دا به زوم ان زوم آوټ کېږي. بل د زوم دپاره موږ سره دلته تاسو دلته د زوم تاسو ته ښیي چې مثلا دلته 49% تاسو دلته زوم یې او تاسو ته د ایمیج پیکسل ښیي چې دا تصویر څومره پیکسل کې دی. نو که چېرته موږ دلته راشو، مثلا دا تصویر موږ زوم کوو، مثلا دلته موږ راشو، دلته مثلا 50% زوم ورکو، دا به 50% زوم کېږي. یا مثلا موږ ورکوو چې دا د 200% دا د 200% زوم شي، نو دا به ګوره 200% زوم کېږي. همدارنګه تاسو بیرته دا غواړئ چې 100% زوم شي، نو دلته فیصدي ورکولی شئ. همداشان دلته راشئ وینډوز ته. وینډوز کې تاسو
نیویګیټر ته راشئ. په نیویګیټر کې تاسو نیویګیټر د لارې هم زوم آوټ زوم ان کولی شئ او دې کې تاسو دا هینټ ټولز دیز نه استعمالولی شئ. تاسو غواړئ کومه ایریا ډېره زوم کړئ او دغې ځای تاسو ځان ته نږدې کولی شئ. دا وګوره دغه ځای غواړئ. همداشان تاسو د دې ځای څخه دغه چې کومه ایریا تاسو غواړئ ځان ته نږدې کړئ نو دغه هینټ ټولز د لارې تاسو دغه ریکټینګولر سور کلر کې وینئ دا تاسو دلته کېږدئ. همداشان تاسو دغې ځای نه دا زوم آوټ زوم ان کولی شئ او له دې بټن دلته کلیک کړئ لیفټ ماوس سره یا دلته کلیک کړئ زوم ان زوم آوټ کېږي او دلته تاسو ته ښیي چې څو فیصده مثلا 200% د زوم شي. نو د دې ځای څخه تاسو د نیویګیټر د لارې هم زوم ان زوم آوټ کولی شئ. نیویګیټر تاسو ته دلته ښکاري یا که دلته نه وي تاسو وینډو ته لاړ شئ، وینډو نه تاسو نیویګیټر آن کړئ. بل دی موږ سره د هینټ ټولز. هینټ ټولز چې دی که نه تاسو غواړئ د دې شرکټ دی ګوره ایچ او دا تاسو استعمالولی شئ. نو دې ځای نه تاسو د هینټ ټولز په وسیلې سره تاسو کولی شئ خاص ایریا ځان ته نږدې کړئ. نو او بل دا چې کله تاسو کیبورډ کې سپیس بټن ونیسئ، اوس مثلا تاسو زوم ان ټولز کې سپیس بټن ونیسئ، تاسو بیرته بیا هم کولی شئ چې دې هینټ ټولز ته ډایرکټ واوړئ نو دا استعمالولی شئ. نو هینټ ټولز او همدارنګه د زوم آوټ زوم ان ټولز له دې څخه تاسو د تصویر په نږدې کولو او تصویر په وړلو راوړلو کې د هینټ ټولز نه استفاده کوی شئ او په زوم ټولز کې تاسو تصویر ته ورنږدې کیدی شئ او یو خاص ایریا کې غواړئ یو ځای کې کار وکړئ. فار ایګزامپل دغه تصویر دا ځای تاسو نه دی خوښ، غواړئ دا ایریا ډیلیټ کړئ، دا به سلیکټ کړئ، دلته به راشئ ایډیټ ته، ایډیټ کې به فیل ته راشئ، کنټینټ اویر به سلیکټ کړئ له دې ځای څخه کنټینټ اویر دا به اوکې کړئ، تاسو سره به دا ایریا نه له دې ایریا نه دغه هغه ډیلیټ شي. نو بیا به کنټرول ډي ووایئ. دا و نننی درس زموږ د هینټ ټولز او زوم ټولز په باره کې او د بل درس لپاره مو په الله سپارم. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ دغه ویډیو شیر کړئ او که څه پوښتنه لرئ په لاندې کمنټ کې راسره مطرح کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره لایک کړئ تر څو چې تاسو ته پر وخت د نوي درسونو لینکونه در ورسیږي. په الله مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.